بسم الله الرحمن الرحیم. وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا. و نوم ورکوشی دغه تا حروف جاره و هغه 17 ولس حرفین دی. هي ضمیر مرجع دو حروف. نو دغه نه اندازه ولګی دا چې دا حروف تهجی نه دي عربي شه با یا کاف یا لام کنا. نو دغه تا که هر کله د ضمیر یا اسم اشاره ضرورت جوړېدو به د واحد مؤنث ولته لګایي. ٹھیک شته دغه د پورا ضمیر مؤنث استعمالېږي. پرین سبق سره وی ګاټ کی النوع الاول قسم اول دا پاسه معی چې دیارلس اقسام نه دي هغه ش نوع اول چې دا هغه حروف جره باندې دای راغلي چې نوع اول چې دا د هغه حروف شه دا هغه حروف دي تجر الاسم فقط چې فقط اسم ته جر ورکای. ٹھیک شلا بل عمل نکای. پرینه رسمیش سے قاعده چې ویلې وي چې یو ځل مې بیا دغه تکرار وشي چې قاعده توسه په ذهن شه پخې کښینی. نو یو قاعده دا تر شوې د مشتو ستا په دغه اسره چې کیم سبق مې وای په داشه چې ظرف مستقر چې دا اغل یا حال وی یا صفات وی ولیا خبر وی. بل دا چې ظرف مستقر چې د اسم معرفه نه بعد روشي هغه حال وی. بل دا چې انا د جمله په منځ شرسی و ان اپ ابتدا شرسی و انا جمله د مفرد په معنی شر وړای کبه تو تا د فاعل ضرورت یا د مفعول ضرورت به وت اغه زنه جوړ کې. او پرین په سبق شیوان نوې قاعده تیرا شوې وا چې حروف النکراو و ورسته پس فعل ذکر شو دا. نو د اسم نکره نه بعد چې فعل روشي بیا و هغه جمله فعلیه شي. دا جمله فعلیه و اغه نکره د پورا صفات شي. یعنی د نکره نه بعد چې فعل روشي به هغه فعل صفات وی اغه نکره د پورا نکره و موصوف شي. بیا فقط دا دوه حصے دي یو فادو یو قط. فاچ دو دغه تفا فسیخیا وی دغه تفا فسیخیا زکه وی چې دغه د شرط محذوف د یو حذف شوی شرط اشاره مشترکای او قط دوه معنی شه استعمالېږي. یو معنی دو انتهه و بل معنی دو حسبک. اس انتهه په تقدیر سره میز د دینا تقدیری عبارت روبوسی. دا کیسه ذهن شیو د لري چې دا فقط ولا فسیخیه هر کله چې تقدیری عبارت شتر والے به دغه ته فجزیه وي. د انتهه په تقدیر سره چې د قطو معنا میر انتهه وخلی به د فقط نه په دغه زویشه په دغه جمله شه میر سم مراد وي دغه نه مراد وي د میر وي چې اذا جررت به الاسم فانتهه. اذا حرف شرط جررت فعل فاعل بها جار مجرور متعلق ش په دغه ظرف لغو پره الاسم مفعول به جررت فعل سره د فاعل سره د متعلق سره د مفعول به دا جمله فعلیه شرط دغه فاچ دو اس دغه د میر فاجزیا نو میر کو فاجزیا. انتهه فعل امر انت ضمیر فاعل فعل سره د فاعل جمله فعلیه انشائیه دا جزا شرط سره د جزا جمله شرطیه انشائیه. ٹھیک شلا پرین دا کیسه تیرا شو یو چې شرط و په جزا شه جمله شرطیه دوه حصے وي یو شرط وی یو جزا وی. نو په دشه د متکلم د خبره کوین کی اصلي مراد هغه جزا وی. ٹھیک شلا نو جزا ته وګورئ چې جزا خبریه دو کا انشائیه دو. کا جزا انشائیه وا به تو جمله شرطیه انشائیه سی او کا جزا خبریه وا به تو جمله چې دو اوه شرطیه خبریه. ٹھیک شلا او شرطیه جزائیه دا نوم چې دا صحیح نه ده.
ولې چې شرط یې کې شرط سره خپل دغه په ذهن سره پرتا وي منل چې دغه سره جزا یا تړلې ده موجوده ده نو جزا ذکر نه د پچار جزا په زوی شرطیه سره چې دوام لفظ استعمالوي بلیا انشائیه یا خبریه د جزا د فعل مطابق دوام تقدیر سره چې د کات نمیج حسبو کا معنا وبوسي بیا وې دغه تقدیر سوي دغه تقدیر و داوي چې اذا جررت به الاسم فحسبك الاسم اذا حرف شرط جررت فعل فاعل بها جار مجرور تها ضمیر راجع بطرف حروف اپلا جمله شې ذکر شوی دی الاسم مفعول به فعل فاعل سره د متعلق سره د مفعول به جمله فعلیه دا شرط فجزیه حسب مضاف کاف ضمیر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مبتدا الاسم دا خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دا جزا شرط سره د جزا جمله شرطیه خبریه نه دا خبریه مبتدا خبر پښې روغل کنه حسب کانت دا مراد وخله چې تو دې پورا اسم کافی دا چې دا اسم ته جار ورک او کدا معنا وخله زنه چې تو دې پورا دغه جار کافی دا چې دا جار عمل وک حروف جره دغه عمل دا بل عمل نه کوي به په دغه تقدیر باندې بیا دغه جمله سر نه روخله شرط و غو سره ولګوي اذا جررت به الاسم فحسبك الجر به تو تا جار کافی دا بیا خالی جار خبر او ته بدل شو په جزا شه نوی سبق ته روشي نو سبق ته میر وتسمى حروفا جارتن واو حرف عطف ذکر زنه جوړای چې تسمى شه ضمیر نائب فاعل لا او نائب فاعل خو تشت راځي کوي نو حروف مخشه تیر شوی دي کنه هغه حروف ته دا ضمیر راځي حروف چې دی هغه د پر د واحد مؤنث غلاږي واو حرف عطف تسمى فعل مضارع مجهول هي ضمیر نائب فاعل سما يسمي سما ماضي يسمي دا فاعل يفعل تفعيل باب تفعيل صيغه دو سما يسمي اس دے بیا يسمينا مجهوله جوړه کا يسمى مضارع مجهول گردن بند ترسا تو سما واحد مؤنث سلر ما صيغه دو نو ہے یا ضمیر یہ پشه مستتر ش ای نائب فاعل ش حروفا موصوف جارتن دای صفت موصوف سره د صفت دای مفعول فعل تسمى سره د خپل نائب فاعل سره د مفعول دا جمله فعلیه خبریه ٹھیک شو وهي 17 حرفا واو حرف عطف هي دا مبتدا 17 مشتسه په نحو امیر شویلی وی چې 11 تا 19 دا کیم مرکب دا مرکب بنایی چې کیم دا هغه مبنی دوړې جزینایه مبنی دی الا 12 چې د هغه جزء اول چې دا معرب ده نو 17 مبنی وحرفا منصوب ده او ته وګوره او دانوي تمیز جوړ شي تمیز تو سے ویلی دی چې تمیز یا منصوب وی حال یا منصوب وی ها منصوبات میں ویلی دی مفعول یا منصوب وی نو 17 ممیز حرفانی تمیز ممیز سره د تمیز دغه خبر شه د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه اس دواو میر عرف عطف ویلو کنا اس اغا مخشه و تسمى حروفا جارتن اغا معطوف علیه و دا جمله معطوف اس معطوف علیه سراد معطوف جمله معطوفه اس دا کا به پارینی سبق بنده اور عطف کا به میں پرین چا ویلی وی چې انه الاولون من مبتدا جوړو حروف دانه متره جوړو دانه خبر جوړو به هغه پرینی جمله بنده دا اور عطف شي دا فقط چې دا به پښه پرېږ ده به انه الاول مبتدا حروف موصوف تجر فعل مضارع ضمیر فاعل الاسم مفعول به بدا جمله فعلیه خبریه دا صفت شي د حروفون د پورا او موصوف صفت و دا خبر شي ٹھیک ہے بیا مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه معطوف علیه
بیا په دغه بدور عطف کې ٹھیک شو